بسم الله الرحمن الرحیم. دالکانونو فزيکي خواص. لومړني څلور الکانونه چې هغه میتان، ایتان، پروپان او بیوټان دي دا غازونه دي. دا چې موږ سره دا غازونه دي مثلا C1 نو اخلا تر C4 پورې کنه کدا مثلا موږ فزيکي حالت د دوی وګورو فزيکي حالت نو دا غازات دي دا چې دا غازات دي یو که میتان دی که ایتان دی که پروپان دی که بیوټان څلور واړه موږ سره چې دي دا موږ سره غازات دي. بیا C15 نو اخلا تر A1 C11 پورې پینټان همدارنګې هیگزان، هپټان، اکټان، نونان، ډیکان او انډیکان، ټو ډیکان، ټرای ډیکان، ټیټرا ډیکان، پینټا ډیکان، هیگزا، هپټا نو هپټا ډیکانه پورې دا موږ سره چې دي هپټا ډیکانه پورې موږ سره دا چې دي دا مایات دي دا چې دي دا مایات دي او ولسو نه بره یعنی اتلس همدارنګې د دې نه بره او دا بېرنګه دي ښه بېرنګه مایات دي رنګ منګ نه لري بېرنګه مایات دي او سی اتلسو نه بره هایدروکاربن چې دي یا الکانونه چې دي موږ سره هغه جامدات دي هغه ما سره چې دي هغه موږ سره جامدات دي. نو فزیکي حالت صحیح ده سټیټ نه نو سټیټ کې موږ سره څه وشو سټیټ کې دا وشو چې اول څلور کاربنونه چې دي دا غازات دي ګیسز دي څلور نه وروسته پنځه نه واخله ولسو پورې دا مایات دي او ولسو نه وروسته اکټا ډیکان نه واخله بر همداسې ځه نو دا ټول تا سره څه دي دا تا سره چې دي هغه جامدات دي. دویم که موږ یې راشو کثافت ته مایع الکانونه مایع الکانونه چې دي دا د اوبو څخه سپک دي د اوبو څخه سپک دي یعنی کثافت چې دی د اوبو څخه کم دی کثافت د اوبو څخه کم دی. کثافت د اوبو څخه کم دی سمه ده دوه خبرې شوې. دریم دا انحلالیت ته که موږ راشو دا خو موږ کثافت باندې خبره وکړه انحلالیت ته که راشو نو الکانونه په اوبو کې غیر منحل دي الکانونه په اوبو کې غیر منحل دي ده په اوبو کې غیر منحل دي خو په عضوي محلولونو کې مونږ چې ورته انګلیسي کې یو ارګینیک سالوینټ کې څه دي منحل دي
عضوي محلولونو کې منحل دي. عضوي محلولونو کې مثال به د هغې ولیکو. عضوي محلل چې موږ سره کم دي عام طور پر لابراتوارونو کې موږ سره وي هغه ایتر دی، ایترونه صحیح ده. همدارنګه الکولونه، ایسیټون، کاربن ټیټرا کلوراید دی به فارمول خیر دی ولیکم، ډایکلورمیتان صحیح ده، کلوروفام صحیح ده، مثلا بنزین، تالوین، دا عضوي محلولونه دي چې دې کې مسله چې دي دا پکې منحل دي. بله خبره ده که موږ ټرینډ ته لاړ شو، روحجان ته، ټرینډ ته، روحجان میلان ته، نو په عمومي توګه ویلی شو چې جوش ټکي او مخصوص کثافت دالکانونو د مالیکولي کتلې په زیاتېدو سره، یعنی که مالیکولي کتله زیاتیږي، مالیکولي کتله په زیاتېدو سره جوش ټکي صحیح ده، جوش یا ایشیدو ټکي، ایشیدو جوش باندې راتلل، په ایشیدو راتلل، ایشیدو ټکي څه کېږي دا لوړېږي. مالیکولي کتلې زیاتېدو سره ایشیدو ټکي، جوش ټکي دا څه کېږي لوړېږي. همدارنګه داسې هم ویلی شو چې مالیکولي کتلې په زیاتېدو سره ویلې کېدو ټکي، بالینګ پوینټ، ویلې کېدو ټکي، ویلې کېدو ټکي دا هم څه کېږي دا هم لوړېږي صحیح دی، دا موږ سره لوړېږي. دا په عمومي خبره زموږ ټرینډ دی دا چې ویلې کېدو ټکي چې دی همدارنګه کثافت اضافي مالیکولي کتلې په زیاتېدو سره کثافت specific gravity دا زیاتېږي. یو بله خبره تاسو باید موږ ته معلومه وي، خاښ لرونکي الکالونه، خاښ لرونکي الکانونه، د خاښ لرونکو الکانونو جوش ټکي د خاښ لرونکي الکانونو جوش ټکي د نارمل الکانونو د خاښ لرونکي الکانونو جوش ټکي به د نارمل الکانونو د ایزومیر څخه کم وي. د دې مثال به مو داسې ورکو چې ما سره نارمل پینټانم دی، آیسوم دی او نیوم دی. نارمل پینټانم دی چې د هغې ساختمان څه داسې CH3 CH2 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 CH3 دا نارمل پینټان دی هلکان. او که زه ایزو پیوټان واخلم، ایزو
آیسو پینټان واخلم نو CH3 CH2 CH3 او زه نیو واخلم نیو پینټان دواړو کتله یو شان ده صرف خاخ یو لري او بلې نه لري نیو پینټان که واخلو د هغې ساختمان څه داسې دی دا نیو پینټان دی اوکې نو اوس دې کې بالینګ پوینټ به چا لوړي نو د نارمل پینټان به جوش ټکې لوړي د آیزو نه د آیسو پینټان نه او د آیسو پینټان به لوړي د چا نه د نیو پینټان اولې جوش ټکي د کتلې زیاتېدو سره ځکه ونډروال قوې چې دي دا زیاتېږي کتلې په زیاتېدو سره ونډروال قوې قوي کېږي صحیح ده ونډروال قوې چې دا انټر مالیکولر قواوې چې دا د دې جذب چې دا زیاتېږي صحیح ده د دې وجې نه جوش ټکي ویل کېدو ټکي موږ سره څه کېږي دا لوړېږي نو اوس ګوره چې کله کنډنسي یو مالیکیول راغونج غوندي نو د سطحه کمه او د خطي مالیکول سطحه لوی صحیح ده درې واړه غیر قطبي دي نو قطبي نو دې کې خو موږ سره ډایپول انټراکشن هایدروجن بانډینګ داسې نه خو کېدی نه شي نو ما سره ضعیفې بین المالیکولي قواوې دي دوی ترمنځ چې هغې ته موږ ونډروال فورسز یو نو موږ یو چې مالیکولي کتله زیاتېږي ونډروال فورسز قوي کېږي خو ونډروال فورسز چې دی پوینټ اف کنټیکټ چې دی نو موږ سره پوینټ اف کنټیکټ زیاتېږي نو پوینټ اف کنټیکټ د نښلېدو وصل کېدو زیان چې دی دا زیاتېږي نو کله چې دا زیاتېږي نو ونډروال قوې به زیاتېږي نو نارمل پینټان کې پوینټ اف کنټیکټ د نښلېدو ځایونه دا زیات دي په نسبت د آیسو پینټان په نسبت د نیو پینټان نو دې وجې نه د نارمل پینټان به موږ سره دغه چې دي جوش ټکي چې دا به لوړي په نسبت د آیزو په نسبت د نیو صحیح ده نو موږ یې چې سطحي مساحت چې دی د نارمل پینټان زیات دی د آیسو پینټان نه نیو پینټان نه د وجې نه جذب قوه به چې دی نیو پینټان کې په نارمل پینټان کې جذب قواوې چې دی ونډروال قوې چې دی انټر مالیکولر قوې چې دي د جذب دا به کوي نو د وجې نه جوش ټکی به چې دی د نارمل پینټان دا به زیاتې د آیسو پینټان نه همدارنګې د نیو پینټان نو یاد ولرئ چې د نارمل الکان چې دي د نارمل الکان بی پی چې ده جوش ټکي بویلینګ پوینټ د نارمل الکانونو جوش ټکي دا به لوړي د چا نه د خاخ لرونکي الکانونو څخه صحیح ده مثلا نارمل پینټان دی او نارمل هیکزان اوس د یو بله خبره هم ده نارمل پینټان نه چې ته ځې هیکزان ته نو دواړه نارمل دي نو چا به زیاتې د نارمل هیکزان به زیاتې صحیح ده نو دې کې د هیکزان زیات دی ځکه کتله یې زیاته ده خو پرابلم به دلته جوړیږي چې کله نارمل هیکزان نه زه ځمه نارمل هپټان ته نو بیا د دوی ترمنځ توپیر چې دی دا تقریبا 15 دی د نارمل هیکزان ویل کې جوش ټکی چې دی د پینټان نه 15 درجې زیات دی خو که د نارمل هیکزان نه زه نارمل هپټان ته ځمه نو تقریبا 4 په اندازه زیات دی نو دا ولې میلټینګ پوینټ ښه هلکانو وبښئ میلټینګ پوینټ نو 15 درجې فرق کوي دلته 4 درجې فرق کوي
نو چونکه میلټینګ پوینټ دی نو میلټینګ پوینټ کې موږ دې ته ګورو چې دا کرسټل جوړښت د څنګه جوړیږي دی دا اوکې مالیکولي کتلې زیاتېدو سره هو کې میلټینګ پوینټ خو لوړیږي خو د کرسټل چې دی کرسټل جوړښت کې دا څنګه فټ راځي نو نارمل پینټان که سړی واخلي نو نارمل پینټان موږ سره داسې دی دی دا او کو نارمل هگزان ته واخلې نارمل هگزان نو موږ سره داسې دی دا ډېر ښه فټ راځي او که هغه ډېر ښه فټ راځي نو نسبېدل د نارمل هگزان ښه راځي په نسبت د نارمل پینټان د نارمل هگزان یو بل باندې باره کول یو بل سره وصلول دا لږ ښه پرېوځي نږدې راځي په نسبت د چا په نسبت د نارمل پینټان نو جنرالي جفت کاربنونه چې دي د دې دغه موږ ورته وایو چې دغه ډکېدل چې دي یا د کرسټل جوړښت کې فټ کېدل چې دي دا موږ سره ښه راځي او که موږ مثال په توګه څه واخلو نارمل هپټان واخلو نارمل هپټان کې داسې سټرکچر راځي نو د دې فټ کېدل په دلته ټرمینل میتایل ګروپونه چې دي دا یو بل سره مخالف جهت کې دي ټرمینل میتایل ګروپونه مخالف جهت کې ګورل د CH3 دلته دی او CH3 دلته دی خو دلته کو ګورئ CH3 دواړه په یو سایډ باندې دي او دلته هم CH3 دواړه په یو سایډ باندې دي دی دا نو په نارمل هگزان کې ټرمینل اخیری میتایل ګروپونه چې دي اخر کې چې دي ټرمینل میتایل ګروپونه چېرته دي دا موږ سره دواړه په اپوزیټ سایډ کې دي مخالف جهتونو کې دي صحیح ده نو دا موږ سره په فټینګ کې په یو بل سره نښلېدو کې صحیح ده زنځیر په نصبولو کې یو بل د پاسه په کرسټلي جوړښت کې دا اسانتیاوې راولي او یو بل سره نږدې راځي نو په نارمل هگزان کې یو طبقه د نارمل هگزان د بل د نارمل هگزان سره دا ډېر ښه فټ کېږي ښه نصبېږي خو په نارمل پینټان کې نارمل هگزان کې چې دواړه میتایل ګروپونه دا موږ سره په یو سایډ باندې دي نو کرسټلي جوړښت چې دی کلوز پیک کېږي نه نو دې کې فټینګ ښه کېږي او کلوز پیک کېږي او په نارمل پینټان او نارمل هگزان او بخیر نارمل هپټان کې کلوز پیکینګ دا ښه نه ترسره کېږي نو د دې وجې نه د نارمل هگزان یا د جفتو کاربنونو چې دی جوش ټکي د جفتو کاربنونو جوش ټکي چې دي ویل کېدو ټکي وبخئ د جفتو کاربنونو ویل کېدو ټکي به د طاقه نه لږ زیاتي صحیح ده طاقه نه به لږ نه ډېر زیاتي لکه د دوی ترمنځ فرق چې یو 15 دی خو د دوی ترمنځ فرق چې دی دا 4 دی چې موږ سره 4 دی د پینټان چې دی د نارمل پینټان ویل کېدو ټکی چې دی دا -1.9 دی او د نارمل هگزان چې دی 95.3 دی او
که نارمل هپټان مونږ واخلو نارمل هپټان واخلو ام پی زخه مخاله کانو میلټینګ پوینټ په سینټیګریډ کې نو هغه د نارمل هپټان چې منفي 90 دی منفي 90.6 دی نو دلته ډېر ګیپ مثلا تقریبا اندازه د 15 دلته ګیپ چې تقریبا 4 نو دا د کلوز پیکینګ مسله ده یې څنګه دا مالیکول یو بل سره نږدې راتلی شي صحیح ده څنګه موږ دا پیک کولی شو څنګه دا موږ بسته کولی شو نو په نارمل هکزان کې بسته کېدل د مالیکولونو دا ښه کېږي چې کرسټل جوړ کړي په نسبت د نارمل پینټان نارمل هکزان ولې نارمل هکزان کې میتایل ګروپونه په د زیګ دې ته موږ زیګ یو چې ورته یو زیګ دې ته زیګ موږ یو نو د زیګ په اخر کې میتایل ګروپونه په نارمل هکزان کې مخالف جهت کې دي او په نارمل بیوټان کې او په نارمل پینټان او نارمل هپټان کې دا په سیم سایډ باندې دي سمه ده نو دې وجه نه موږ سره بسته کېدل چې دی دا موږ سره ښه صورت نه نیسي نو دا موږ سره فزیکی خواص د الکانونو موږ سره چې موږ ډسکس کړل په دې کې موږ دوه شیان ډېر امپارټنټ ډسکس کړل چې ولې د جفت کاربونونو ویلې کېدو ټکي لوړي او ډېر توپیر لري د تا کنه دا موږ ایکسپلین کړل او بل د خاخ لرونکو چې دی موږ سره د دې جوش ټکي کمی په نسبت د نیغ زنځیر لرونکو الکانونو خپل ایسومر سره چې موږ پرتله کوو نو هغه ونډروالز کوي پوینټ اف کنټیک خبره وکړه چې ونډروالز کوي چې څومره تماس نقطې زیاتېږي ونډروالز کوي زیاتېږي نو جوش ټکي هغې سره څه کېږي دا موږ سره لوړېږي دا سپیسیفیک ګریویټي ته موږ مخصوص کثافت الکانو یو کوم ځای کې موږ ولیکو سپیسیفیک مخصوص کثافت یا ځانګړی کثافت مخصوصه کثافت اوکې نو ولې موږ سره کاربن شمیر په زیاتېدو سره جوش ټکي ویلې کېدو ټکي لوړېږي نو د هغې علت دا دی چې ونډروالز قوې چې دی دا زیاتېږي ونډروال قوې څومره کتلې زیاتېږي نو سرفیس ایریا چې ده د مالیکیول سطحي مساحت چې دا زیاتېږي څومره چې سطحي مساحت چې دی سطحي مساحت زیاتېږي همدومره موږ سره د وزن نقطې د یو مالیکول د بل سره نښلېدو نقطې چې دا زیاتېږي څومره دا زیاتېږي موږ سره ونډروالز قوې زیاتېږي نو چې قوه زیاتېږي نو جذب قوه زیاتېږي د ونډروال او دې سره جوش ټکي ویلېدو ټکي څه کېږي دا لوړېږي خو کله چې موږ وصل نقطې کمو لکه خاخ ته ځو نو خاخ کې د وصل نقطې د اتومونو ترمنځ د نښلېدو پوینټونه چې دي نقطې چې دا کمیږي نو ما سره جذب قوه کمیږي نو د هغوی جوش ټکي ویلې کېدو ټکي چې کېږي موږ سره دا کمیږي